بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستان سلامونه او احترامات مې ومنئ. وبخښئ یو ځل بیا چون فکر کوم د ځینو ملګرو په غوښتنه هغه دا چې انټرنیټ قطع وصل کېدو، یعنی فکر کوم چې دوی اواز سم نه اورېدو، نو په دې اساس باندې زه دوباره لایو راغلم. الله دې وکړي چې دا ځلې اړوند ستونزه حل شوې وي، او که بیا ستونزه وي ملګرو تاسې کولی شئ ما اواز که صاف وي او صاف اورئ نو ماته یو اطمینان راکړئ چې درسونه شروع کړو. زه نه پوهېږم چې ستونزه څه شی دی دلته، خو معمولا د انټرنیټ ظروف دومره نه وي، نو نه پوهېږم چې وجه څه شی دی، ځکه چې هغه بل ورځنی درس کې چې موږ کله تدریس کولو د فکر کوم هغه ما تکراري واورېده هغه خبرې، هغې کې واقعیت ځینې سختګي وجود درلود، په هغه ویډیو کې بند کېده، دې کې شک نه و، یعنی مطلب دا چې ستونزه وه. ښه اوس ډېر ښه اجران صاحب تاسو ویلې چې اواز صاف شو، ډېره مننه. نو مرګلو ښه موږ مخکې څه البته بې ربطه خبرې وکړې، یعنی په ځینو موضوعاتو باندې چې موږ درس سره ځینې تعلق نه و، نو په دې اساس ښه شوه چې بل مستقل دې باندې خپل درسي موضوع باندې خبرې وکړو. هغه دا ده چې مرګلو کوانټیفایرز باندې خبرې کوو، چې نن موږ موضوع چې کومه ټاکلې هغه د کوانټیفایرز په باره کې دی. ډېره مننه ګل اصغر، یعنی اوس هم شو. ښه ډېره مننه مرګلو. نن د کوانټیفایرز په باره کې خبرې کوو. کوانټیفایرز به تاسو حتما نوم اورېدلی وي، دغه نوم نه معلومه دی چې بالکل صحیح شو. مننه شاهین صاحب، مننه. نو په دې اساس مرګلو امین صاحب مننه. ښه نو په دې اساس مرګلو نن کوانټیفایرز د نوم نه معلومه دی چې کوانټیفایرز یعنی کوانټیټي ښیي، یعنی کوانټیټي مقدار یا اندازه د یو شي ښیي. مطلب دا چې کوانټیفایرز دې ته ویل کېږي چې کوانټیفایرز describe quantity or number of something. کوانټیفایرز دې ته ویل کېږي چې هغه صدام brother thanks a lot. نو هغه په دې معنی چې مقدار یا نمبر د یو شي ښیي. نو مطلب چې کوانټیفایرز هر شی چې مقدار اندازه د یو شي ښیي، د هغې د اندازې یا د مقدار یا د تعداد د کارونې ښودنې په کارول کېږي. هغې ته په انګلیسي ګرامر کې موږ کوانټیفایرز وایو. کوانټیفایرز لکه many, much, more, a lot of، مثلا some, any, none، مثلا لکه a few، a little، لکه little، لکه دغه شیان دي، یا کم کنه زیاد، دوه 1 2 3 4. ولو که دا کوانټیفایرز ګرامیټیکلی مرګلو دا اصلا adjectives دي، یعنی صفتونو کې راځي. مثلا که 1 2 3 4 5 6 دا که نمبرې دي، دا هم adjectives دي، ځکه چې دا noun define کوي. مثلا که زه وایم چې I have 2 brothers، زه دوه ورونه لرم، نو د 2 نمبر دی چې شی ډیفاین کړو brothers، چې brothers د ګرامر له نګانه ورور اسم دی، یعنی ناون دی. نو هر شی چې ناون ډیفاین کی هغه adjective وي. نو په دې اساس باندې موږ د numbers یا 2 چې دا نمبر دی ګرامر کې ورته adjective وایي، نو د 2 د نمبر نومرل adjective شو، لکه نمبر یې ښیي. نو دا کوانټیفایرز په خپل ذات کې د ګرامر له نګانه adjectives دي، یعنی صفتونه دي، ځکه چې دا ناون ډیفاین کوي، یعنی اسم تشریح کوي، وضح کوي. نو هر څه چې اسم وضح کوي یا پروناون وضح کوي هغه adjective وي. نو په دې اساس باندې کوانټیفایرز په مجموع کې یا په لویه کې په صفت یا adjective باندې ورګډېږي. نو په دې اساس مرګلو کوانټیفایرز نن تشریح کوو. دا تاسو ته وایم چې many، much، a lot of، یا lots of، یا more، یا مثلا دې ترڅنګ a few یا a few یا few، مثلا a little یا little، یا دې ترڅنګ مثلا دغه موارد چې دي نورم ډېر دي، some او any او no many، دغه شیان دا موارد دي چې دا څه فرق لري، څنګه کارول کېږي. او دې ترڅنګ دې سره مهمه یو بله موضوع چې دی هغه د of کارول دي، چې ما درته ښودلی و چې of د دې some of، لکه none of، many of، مثلا یا much of، یا two
of, 3 of، لکه موږ ځینې وخت کې ډېر شیان نور هم وایو، مثلا majority of، بیا ناون کاروو. نو په دې اساس باندې دا د انګلیسي په ګرامر کې، البته د انګلیسي ژبې په خبرو اترو کې ډېر اساسي رول لري. نو په دې اساس اړین او ضروري مې وګڼله چې په دغو مواردو تاسې پوه شئ او ځینې توپیرونو باندې پوه شئ چې دغو مثلا much او many یا a lot of ترمنځ توپیر څه دی. نو په دې اساس مرګلو د موضوع د اهمیت پر اساس مې دغه موارد انتخاب کړه. او یو خبره بل هم کوم، هغه دا چې ځینې ملګري دلچسپي لري چې په ځینو مواردو باندې خبرې وشي. نو که تاسو هم دلچسپي وه او یا مثلا تاسو ته پیچیدګي وه په ځینو مواردو کې د انګلیسي ګرامر، نو تاسو هر وخت کولی شئ چې خپل مطالب ما سره شریک کړئ. زه کولی شم چې په بعدي لیکچرو کې په همغه مشخصه موضوع باندې چې تاسو راته تعین کړي وي خبرې وکړم. انشاءالله ستاسو ستونزې به هم هوارې شي، نورو ملګرو ته به هم فایده دا وي چې هغوی به هم ترې زده کړه وکړي. نو په دې اساس باندې کوانټیفایرز باندې نن خبرې کوو ملګرو چې څنګه کارول کیږي. مقدمتي یو څو خبرې کوم چې درته ووایم چې ملګرو کوانټیفایرز many، much، a lot of یا lots of، د ټوله یا more، دا مثلا د ټوله د ډیر په معنا راځي چې پښتو کې موږ ډیر وایو یا زیات وایو. د ډیر یا زیات په معنا راځي، خو فرق یې همدومره دی چې مچ د نه شمېرېدونکي نومونو دپاره یا نان کاونټ یا انکاونټیبل ناونز دپاره کارول کیږي. او طبعا چې انکاونټیبل ناونز تاسو ته معلومات شته چې جمع نه وي، هغه جمع حالت نه مني، هغه مفرد حالت مني، یعنی جمع کیږي نه. لکه واټر واټرز نشئ ویلی، میلک میلکس نشئ ویلی. خو دې په خاطر که تاسو دې ته ایس ورکئ نو دا بیا ناون نه دی، دا بیا نان کاونټ، دا بیا ورب کیدی شي چې کله ایس درنه وخوري نو د ورب په صفت په سمپل پریزنټ ټینس مثبته جمله کې د تھرډ پرسن سینګولر سره ورب ایس یا ایس خوړی شي. نو که تاسو وایئ چې هی واټرز یعنی هغه اوبه کوي، هی واټرز د فیلډ، هغه پټی اوبه کوي. یا شي میلکس the cow، she milks the cow، هغه غوا لوشي. نو ملک شیدو ته وایي، د اسم په صفت دا نان کاونټ ناون دی یا ان کاونټ نه شمېرېدونکی نوم دی ځکه شیدې نه شمېرېږي. خو که ورب ته یې واړوي نو بیا په سمپل پریزنټ ټینس کې ایس خوري چې شي میلکس د کاو. دلته میلکس بیا د شیدو تاسې به وایئ چې شي میلکس یعنی هغه شیدې، دا خو هېڅ سینس نه کوي. نو دلته میلکس د لوشلو په معنا راځي. لوشل دا معنا چې څوک غوا لوشي. نو شي میلکس د کاو یعنی هغه غوا لوشي. یا شي واټرز مثلا د فلاور، هغه یعنی ګل اوبه کوي. نو واټر ته چې ایس په سمپل پریزنټ ټینس کې د تھرډ پرسن سینګولر سره ایس دی ورب په صفت خوري. دلته بیا ورب راځي نو اوبه کولو په معنا، نه دا چې اوبهګانې تاسې وایئ چې ملک یعنی شیدې، ملکس شیدې لکه شیدېګانې یا شیدې وي ډېرې. نو په دې اساس مرګلو ځینې وخت کې دغه یعنی اکثره نان کاونټ ناونس یا نه شمېرېدونکي نومونه یا انکاونټیبل ناونس چې ورته ویلی شو، نو دغه ایس نه خوري ځکه جمع کیږي نه. نو کله د داسې اسمونو دپاره تاسې مچ کارولی شئ. I have much water، زه ډېرې اوبه لرم که نه. I have much water، I have much milk، I have much sugar، I have much rice. مثلا چې وریژې او غنم دا شیان چې نه چې تاسې مچ. که چېرته شمېرېږي چې 1 2 3 4 5 6 دغسې، نو بیا به د مچ په ځای تاسو کولی شئ چې many ولګوئ. many مثلا I have many friends، زه ډیر مرګلي لرم. ګوره جمع شو، فرند ملګری، فرندز مرګلي. د جمع دپاره ایس وخوړو یعنی دا کاونټیبل ناونس دي یعنی شمېرېدونکي نومونه دي. نو کله چې شمېرېدونکي وي نو تاسې که ډیر ورسره وایئ نو مچ نشئ کاروئ، تاسې به many کاروئ. مثلا I have many students، زه ډیر شاګردان لرم. نو تاسې نشئ ویلی چې I have much students، نه، مچ خو د نه شمېرېدونکي دپاره. نو د شمېرېدونکي دپاره د مچ په ځای به many کاروئ. I have many students یعنی مرګلو د ځینې مرګلو یې money، I have money، money پیسو ته money به نه many. I have many، I have many students، زه ډیر شاګردان لرم. I have many friends، زه ډیر مرګلي لرم. I have many classmates، زه ډیر همصنفیان لرم. نو په دې اساس د شمېرېدونکي نومونې دپاره چې ایس یا ایس خوري د جمع دپاره، لکه نو تاسې به many د مچ په ځای کاروئ. دا هم د شي دویمه موضوع. مرګلو a lot of یا lots of هیڅ فرق نه لري. lots of informal دی، a lot of
فارمل دی یعنی لږ مؤدب غونته دی ادبي او رسمي دی نوره په کارونه کې هیڅ فرق توپیر نه لري خو دومره فرق د مچ او مینې سره لري چې مچ د نه شمېرېدونکي دپاره مینې د شمېرېدونکي نومونو دپاره او الاټف د دواړو دپاره نو که چیرته نقل به دا درکمه چې که چیرته تاسو نه ورکه شوه چې دې سره زه اوس مچ استفاده کمه که مینې ورسره استفاده کمه تاسو ورسره دواړو سره الاټف استفاده کوئ الاټف هم د مثلا د کاونټیبل او د انکاونټیبل یا د مچ یا د مینې دواړو سره کارول کیږي نو تاسو کولی شئ دواړو دپاره I have a lot of sugar یا I have a lot of friends دواړه ویلی شي I have a lot of sugar د نه شمېرېدونکي دپاره یا I have a lot of friends د شمېرېدونکي دپاره یا I have much sugar I have many friends یا I have a lot of sugar I have a lot of friends نو تاسې کولی شئ د دواړو دپاره یا lots of هم وایي هېڅ فرق نشته نسبتا انفارمل دی I have lots of friends یا I have lots of sugar تاسې دواړه کارولی شئ ما درته وویل چې a lot of دغه فارمل دی ځکه چې سیلابونه یې نسبتا زیات دي وایي لاټس اف سیلابونه یې محدود دي نو دا انفارمل دی همدومره توپیر او دې تر څنګ مور چې دی مرګلو ما درته ویلې چې د مچ مینی او الاټ اف یا لاټس اف د دغو دواړو کمپیریټیو ډیګري چې دی مور دی او سوپرلیټیو ډیګري موست دی دا په کمپیریټیو ډیګري کې مور استعمالیږي انشاءالله ستار مان صاحب بالکل زه به په دې باندې خبرې وکړم second position second form of verb and third form of verb په اخر کې انشاءالله العزیز نو مرګلو زه لکه د much many more much many a lot of یا lots of د دغو دوه comparative degree یا مقایسوي comparative degree of an adjective تاسو ویلی دی هغې د more کارول کیږي په superlative degree of an adjective کې most کارول کیږي مثلا she is more beautiful than her the teacher is more beautiful than her student نو داسې دپاره یا she is the most په superlative کې she is the most beautiful student in the class یا she is one of the most beautiful students in the class چې نن به پرې خبرې کوو نو دغه مرګلو بل a little few باندې که خبرې وکړو مرګلو لیټل کم ته بیا وایي دا خو زیات و که نه لکه many much a lot of lots of more most ټوله زیاتو ته ویلي اوس برعکس لیټل کم ته وایي few هم کم ته وایي یو لیټل دی چې ای نه وي راغلی خو لیټل د نه شمېرېدونکي نومونو دپاره یعنی د مچ ضد دی د مچ شمېرېدونکو نومونو دپاره د زیات په معنا لیټل مچ د نه شمېرېدونکو نومونو دپاره د زیات دپاره وایي لیټل د نه شمېرېدونکو دپاره ولې د کم په معنا راځي لیټل معنا کم د مچ په مقابل کې د نه شمېرېدونکي نومونه خو مرګلو یو لیټل دی یو لیټل دی یعنی ای مخکې ونه استفاده شوی دی بیا سپیس بیا لیټل دی لیټل د کم په معنا چې کله ای نه وي لیټل دا معنا چې کم خو دومره کم چې کفایت نه کوي که چېرته ای ورسره لیټل بیا کم خو دومره کم چې کفایت کوي مثلا کم دی خو کفایت کوي ځینې وایي چې دومره کم دی چې بیخي کفایت نه کوي نو هغې دپاره لیټل او مثلا ځینې وخت کې یو چاته بوره چې دی پیاله کې واچوي خوند ورکوي ډېره بوره یې خوښېږي چې لږه یې ورته واچوي وایي it is little sugar یا I have little sugar زه کمه بوره لرم نو little په دا معنی چې کفایت نه کوي که کمه وي خو کفایت کوي بیا وایي I have a little sugar I have a little sugar بیا ای ورسره وایي نو little دا معنی کمه وي کفایت نه کوي a little چې کمه وي کوي دا non count یا uncountable noun دی نه شمېرېدونکي دي په مقابل کې د کم په معنی راځي او برعکس few لکه a few یا few دا همداسې دي زیات د کم په معنا راځي خو دا د many په مقابل کې یعنی شمېرېدونکي نومونه دپاره تاسې کولی شئ چې ووایئ چې few چې کم دي خو کفایت نه کوي که او سره راشي لکه little یا few نو a few د چې کم دي خو کفایت کوي خو I have a few students زه یعنی کم شاگردان لرم I have few students دا معنی چې کم شاگردان یعنی کفایت نه کوي I have a few students یعنی شاگردان کم دي خو کفایت کوي I drink lots of water بالکل ملت افغان صاحب زه اوس په دې موضوع باندې تختې ته اړومه کامره بیا شاته باقي خبرې کوو انشاءالله العزیز
مرګلو که تختې کې څه ستونزه وه تاسې نرغون ته ویلی شئ چې تخته تنظیم کړو. ښه فکر کوم چې نه پوهېږم. که مرګلو که بیا تختې تنظیم کې حتما به ستونزه وي، زه به لږه دا داسې کمه نو ښه بیا هم که څه ستونزه به مرګلو تاسې کوی شئ چې راته ووایه چې ستونزه که څه وي انشاءالله چې زه به مرګلو نن شلم تاریخ دی د سپټمبر یا نوې میاشتې شلم تاریخ د 2019 یا 2019 کال. نو نن موږ کوانټیفایرز باندې خبرې کوو. کوانټیفایرز صحیح شو. کوانټیفایرز ما درته وویلې چې دا کوانټیفایرز یا کوانټیټي ښیي یعنې مقدار د یو شي ښیي. صحیح شو. کوانټیټي یا نمبرز ښیي چې 1 2 3 4 5 6 دا چې څه شی کوانټیټي یا نمبر ښیي دغه ته کوانټیفایرز په انګلیسي ګرامر کې ویل کېږي. صحیح دی. اوس مرګلو ما درته وویلې چې یو دی مچ. صحیح شو. مچ دا معنی چې زیات. صحیح شو. زیات یا ډیر چې موږ تاسې پښتو کې وایو چې ډیر یا زیات. مچ ډیر یا زیات خو دا د نان کاونټ ناون دپاره استعمالیږي. نان کاونټ ناونز دا د نه شمېرېدونکي نوم سره استعمالي کېږي یا ناونز. مطلب دا نان کاونټ یا انکاونټیبل هم ورته وایي. انکاونټیبل چې کوم رقم تاسې خوښوي مرګلو، خو که چېرته ان مو واچولو تاسو انکاونټیبل ناونز یعنې نه شمېرېدونکي نومونه سره. مچ معنی ډیر. که زه وایم چې زه ډیر I have much water, I have much sugar, I have much rice, I have much tea, I have much wheat. نو تاسې کولی شئ د نه شمېرېدونکي نومونو دپاره مرګلو تاسې مچ وکاروئ. ښه فکر کوم چې اوس به انشاءالله چې تخته سمه شوې وي. روحاني صاحب I have مثلا I have much water, I have much sugar in the cup یعنې په پیاله کې ډېره بوره لرم. I don't like much sugar زه یعنې ډېره بوره نه خوښوم، نه مې خوښېږي. I don't like much sugar in the cup. مثلا here I have a lot of sugar in the cup, I don't like much sugar ما ډېره بوره نه خوښېږي. نو تاسې کولی چې نه شمېرېدونکو یا نان یا انکاونټیبل ناون سره د زیات دپاره تاسې مچ وکاروئ. ښه اوس فکر کوم چې اوس به تخته انشاءالله چې صحیح شوې وي. فیاض پیر صاحب ښه نو تاسې مرګلو خدای دې وکړي تاسې پوه شوي وئ. ځکه water چې دی دا هغه نان کاونټ ناون دی. نو نان کاونټ ناون سره تاسې کولی شئ مچ وکاروئ ځکه دا نان کاونټ ناون دی. نو تاسې که دلته شوګر هم راشي چې I have much sugar, I don't have much sugar, I have a lot مثلا I have much water, I don't have much water. Do you have much water? Do you like much water in the cup? Or do you like much sugar in the cup? مثلا د دې لپاره تاسې کولی شئ مرګلو چې مچ وکاروئ. ښه نو د دې تر څنګ اوس مرګلو راځمه بل ته هغه دا چې مثلا many. صحیح شو. many هم زیات ته وایي. many هم زیات یا ډېر لکه مخکې مو چې ویلی زیات یا ډېر هېڅ فرق نه کوي. خو هغه د کاونټ د شمېرېدونکي نومونو نه شمېرېدونکي نومونو دپاره کارول کېده او دا مو کارو د شمېرېدونکي نومونو دپاره. د شمېرېدونکي نومونو دپاره دا به وایي چې countable یعنې هغه نومونه چې شمېرېږي. مثلا 1 2 3 یعنې جمع کېږي. یعنې مطلب دا چې many د countable ناون شمېرېدونکو نومونه یعنې چې پلورل ولري جمع ولري. مخکې داسې و چې واټر پلورل نه لرلو جمع نه لرله. نو د دې لپاره مرګلو موږ څه شی کوو چې شمېرل کېږي. I have many brothers, I have many friends, I have many teachers, I have many students, I have many classmates. I have many cars. یا مثلا I bought many cars yesterday. ما پرون ډېر موټر واخیستل.
Saddam brother, I have much chocolate. I would prefer to use many with the noun chocolate because chocolate could be counted. 1 chocolate, 2 chocolates, 3 chocolates. Chocolate can be changed from singular to plural. So any noun which is changeable from singular noun to plural noun, you should use many. So I have many chocolates. I have many chocolates instead of saying I have much chocolate. You can say I have much sugar because sugar is non-count noun, but you cannot say I have much chocolate because you should say I have many chocolates. Because it's countable noun and between singular plural. Any which can be changed from singular plural, you should say you should use many instead of using much. Afghanistan has a lot of water. Yeah, the sentence is perfect. It is a complete sentence. But the problem is that we didn't talk about a lot. We talked about a lot of before, but not the board. So I prefer saying Afghanistan has much water. I have a big task in my hand. Okay, I have many tasks in my hand. Okay, so I bought a lot of books yesterday, or I bought many books. I bought many books yesterday. The books should countable many watchaway. Yeah, I read many books yesterday. I read many books yesterday. It's grammatically I read much books yesterday. No, because books is plural form, so plural means that it is countable noun. So we cannot use much with countable nouns. We can use much with non-count or uncountable nouns. So you can't say I bought much books. You should say I bought many books yesterday. I read many books yesterday. I have many brothers. Excellent, Saddam brother. I have many brothers because brothers is countable noun. So with countable noun, we can use many. This is the perfect sentence. I have Mirwali brother. I have many pens because pen is countable noun. And pen can be changed to plural. Pens. So with countable plural nouns, we can use many, not much. You should say I have many pens. I have many pens, not much pens. Margalo, the countable plural nouns sara mukta su many karau. I have many pens. Zaka چې داغه اسم دا شمیریدون کدی 1 pen 2 pens 6 pens دا شمیریږي او جمع کیږي چې کله شمیریږي او جمع کیږي نو د دې لپاره مچ په ځای تاسو many وکاروئ مچ نشئ کاروئ ها I don't have many pens but I need many pens. I don't have many pens today. I will buy many pens tomorrow. نو مرګلو دا د دې لپاره خیر دی. اوس درته بله طریقه ښیم بله طریقه ښیم دې په خاطر چې تاسو ته څوک ونه وایي چې دا غلط دی دا صحیح دی نو راشئ چې دریم حالت ته لاړ شو a lot of چې شته a lot of یا lots of دواړه صحیح دي مرګلو چې کوم خوند درکوي هغه استفاده کوي خو ما درته وایي چې a lot of دا فارمل دی یعنی لږ رسمي دی یعنی ښه دی دا انفارمل یا غیر رسمي دی نو دې نه بهتر دی a lot of یا lots of دا formal and formal نور هیڅ فرق نه کوي دام زیات ته وایي چې شته زیات یا ډیر په معنا راځي دا مرګلو دواړه هم د count noun هم د non count یا هم countable noun او هم uncountable noun دواړو سره استعمالیږي چې کوم تا خوښ وي هغه استفاده کوي هم د countable noun سره هم د uncountable noun سره څه معنا دا معنا
چې هم د سینګولر سره ځکه چې uncountable noun خو سینګولر وي او هم د پلورل سره تاسو دواړو سره کولی شئ. نو که چېرته تاسې نه دا ورک شوه دا درنه ورکه شوه دا طریقه چې زه اوس many وکارومه که much وکارومه تاسو نه want a lot of یا a lot of وکاروئ دواړو دپاره کار ورکوي. که تاسې غلطېږئ چې زه وایم چې I have many chocolates که I have much chocolates نو وایي I have a lot of chocolates ځکه که much هم پکې راځي lot of هغې ته کار ورکوي که many هم راځي هغه lot of کار ورکوي. نو تاسې کولی شئ دواړو دې په خاطر چې څوک در باندې انتقاد ونه نیسي چې دا countable یا uncountable دپاره استعمالېږي تاسې کولی شئ چې ووایئ I have a lot of. اوس وګوره مثلا څه معنا دا معنا چې I have a lot of friends. زه ډېر ملګري لرم. صحیح شو؟ نو دا نشمیریدونکی دی او سینګولر ګوره نو سینګولر نو مچ ویلی شو چې څه مچ I have a lot of sugar یا I have much sugar دواړه ویلی شو ځکه مچ د نشمیریدونکي لپاره استعمالېږي او lot هم د دې په استعمال شي. I have a lot of friends I have many friends many د شمیریدونکي لپاره او a lot of د شمیریدونکي او نشمیریدونکي دواړو لپاره. نو که تاسې غلطۍ چې دلته مچ استعمال کړئ استعمال دواړو ته a lot of استعمال کړئ غلط نه شي. I have much sugar I have a lot of sugar نو I have a lot of sugar I have a lot of friends I have a lot of books I have a lot of water I have a lot of sugar I have a lot of teachers I have a lot of students I have a lot of friends ټوله صحیح دي مرګرو. منظور مې دا دی چې a lot of یا lots of دا تاسې کولی شئ چې هم countable noun او هم uncountable noun دپاره استفاده کوئ. نو تاسې هم کولی شئ چې a lot of د هم د much په ځای استفاده کوئ او هم د many په ځای. There are a lot of people that they cannot speak English. Milad Afghan said, this is a perfect sentence, but there are 4 mistakes. Okay? First, number 1, there is the start of a sentence, so you should capital T because the beginning of a sentence should be capitalized. So there, the first T should be capitalized first. Second, people is plural, so you should use there are a lot of people. 3, a lot of, there should be a then space lot of because not A space L-O-T. 4, English is a proper noun. The first letter of a proper noun should be capitalized. It doesn't matter if it is at the beginning of a sentence, in the middle, or at the end of a sentence. So English, the first E should be capitalized. 5th, it is positive sentence. So there should be a full stop or period at the end of a sentence according to the writing rules we talked about the day before yesterday. So please correct these 5 mistakes. Other than that, your sentence is perfect. So we should say there are a lot of people that they cannot speak English. Excellent. میلاد صاحب خفه نشئ ملګریا موږ تاسو ترمنځ خو خفګان نشته که نه هسې لږ اصلاح خبره دی په خاطر چې د ځینې اصلاحات چې ملګري متوجه شي نو هغسې I have lot of apple trees. Excellent میرولی صاحب I have lots of که ا ورسره نه وي بیا lots of ووایه او که ا ورسره a lot of څنګه خوښه وي. ښه Afghanistan has lots of fruits. Excellent, Saddam brother. This is very good sentence. But Afghanistan is a singular noun. For singular noun, you should say Afghanistan has lots of fruits. Excellent. Please use full stop or period at the end of a sentence because we talked about using the correct punctuation the day before yesterday. So it is a positive sentence and
We can use period or full stop at the end of positive or negative sentences. So usually you say Afghanistan has lots of fruits. Dear brothers, see, if you are saying lots of, you should use is. Is lots of. And when you are saying a lot of, you should write it like this. And there should be a space A. You cannot say a lot like this. No. A, then space lot, then space of. If you say a lot, it is incorrect. If you don't, or if you won't put space here, it's again incorrect. You should say a lot of like this and lots of like this. If you say lot of, no. You should say lots of. So these are the correct forms. ها مرګلو دانه خو ان شاء الله تاسو پوه شوي. ها وس مو په comparative the more دا مرګلو ما در چې comparative degree کې استفاده کی comparative degree of an adjective مو غیره ده. comparative degree کې of an adjective صحیح شو. comparative degree of an adjective کې موږ more وایو چې هغه چې یو syllable نه زیات وي یا 3 syllable مثلا beautiful. She is more beautiful than her. I am more intelligent than you. And he is more intelligent than I am. نو تاسو د دې لپاره مثلا کولی شئ more لکه د ټولو لپاره much, many, a lot of د دې ټولو لپاره په comparative degree of an adjective کې تاسو کولی شئ چې more واچوئ. او the most یا most هم د ډېر په معنا راځي. more, much, many, a lot of, more, most دا ټول د ډېر په معنا راځي یا زیات. هیڅ فرق نه کوي. خو د most د superlative degree کې استفاده کیږي. superlative degree of an adjective دا موږ مستقل بحث کړی دی په degrees of an adjective کې. که تاسې اوله غواړئ ما مخکیني درسونو ته لاړ شئ په دې باندې مو ذهن خلاص شي. مثلا she is one of the most intelligent students in the class. هغه په ټول صنف کې تر ټولو هوښیارترینه جینۍ ده یا شاګرده ده. she is one of the most intelligent students in the class. نو تاسې most د ډېر په معنا راځي خو په superlative degree کې کارول کیږي. more د ډېر په معنا راځي په comparative degree of an adjective کې کارول کیږي. much, many او a lot په positive degree of an adjective کې کارول کیږي چې much د نه شمېرېدونکو singular دپاره، many د شمېرېدونکو د plural دپاره او a lot of هم د countable هم د uncountable هم د شمېرېدونکو نه شمېر چې کومې ته خوښ وي دواړو دپاره کارول کیدای شي. او lots of هم د countable او uncountable دپاره کارول کیدای شي. خو د a lot سره فرق دا دی چې a lot of formal دی او lots of informal دی. خدای وکړي چې په دې باندې مو او Milad brother, you are most welcome brother. I am supposed to correct the mistakes. Yeah. There are a lot of people that they cannot speak English. Excellent. Wow. I really like the sentence Milad Afghan brother. Excellent. This is a perfect sentence. There are a lot of people. Very good. So it is grammatically correct and it is totally correct according to the English writing rules. Excellent. مرګلو نو دانې خو ان شاء الله پوه شو. د کومه ستونزه نشته. راشئ لږ داسې مخکې نور هم لاړ شو. زه بل مهم بحث ته ځان رسومه نو لږ تیز ځمه بیا مهم بحث ته داخلېږمه. مرګلو د some او any دې باندې some او any چې دا ما ویل چې ځینې صحیح شو ځینې یا بعضې صحیح شو موږ پې خبرې کړې دي دې باندې دا دواړه دغه معنا ځینې یا بعضې. خو ما درته وی چې some دا په پازیټیو یا مثبته جمله کې کارول کیږي. فرق نه کوي که دغه countable وي که uncountable وي که count noun وي که non count noun وي دواړو دپاره کارول کیدای شي. some که count وي که non count وي یعنی که sugar وي که friends وي کارول کیدای شي خو جمله به مثبته وي. او any او جمله که countable وي که uncountable وي خاص جمله به دومره وي چې نیگیټیو به وي جمله به منفي وي یعنی مثبته به نه وي یا به انټراګیټیو یا سوالیا وي. همدومره فرق لري نوره هیڅ فرق نه لري. موږ مخکې پې خبرې کړې دي ډېرې خبرې نه کوم. I have some brothers. I have some brothers in the class. I have some brothers being graduated from university.
مثلا زه ځینې ورونه لرم چې پوهنتون نه مثلا فارغېږي یا مثلا I have some brothers in the class مثلا زه په دغه سیم کې مثلا ځینې ورونه لرم دا مثبته جمله ده نو د ځینو دپاره تاسې سم کارولی شئ مثلا I have some students watching my teaching زه ځینې شاګردان لرم چې ما تدریس ګوري I have some students watching my live نو مرګلو د دې دپاره تاسو په پازیټیو یا مثبته یا افرمیټیو سنټنس کې سم کارولی شئ چې سنس یې پازیټیو وي او any په منفي نیگیټیو او انټراګیټیو کې نوره هیڅ معنا کې فرق نه کوي خاص منفي in negative and interrogative sentences you should use any in positive sentence you should use some and any both of them have the same meaning with no difference the only difference is that some is used in positive and any is used in negative and interrogative sentences this is the only difference so you should say I have some friends here with me ځکه جمله مثبته ده که زه وایم منفي I don't have any friends in the class right here I don't have any brothers with me here زه دلته یو ورونه مثلا یعنی مطلب any معنا no one دغه راتلی شي مثلا do you want to buy any books for me آیا ته غواړې چې ما دپاره مثلا ځینې کتابونه واخلې do you want to buy any books for me آیا غواړې ځینې کتابونه ما دپاره واخلي نو any جمله مثبته هغه د وبخښئ انټراګیټیو د سوالیا دی نو سوالیا دپاره د سم په ځای any کارول کیږي زه درته no I don't want to buy any books for you نه زه نه غواړم تا دپاره ځینې کتابونه واخلم نو د جمله منفي دی منفي دپاره د سم په ځای به تاسې any کاروئ نوره هیڅ فرق نه کوي مرګلو همدومره توپیر دی چې سم په پازیټیو کې او any په نیګیټیو او انټراګیټیو سنټنسز کې کارول کیږي مثلا I have some books زه ځینې کتابونه لرم I have some books to read زه ځینې کتابونه لرم چې ویل ولم I have some books to read نو مثلا که زه ته do you like to study some books آیا خوښیږي د چې ځینې کتابونه مثلا مطالعه کې نو do you like to study some books په ځای به تاسو do you like to study any books ځکه سم به بیا نه وایئ ځکه ولې چې د جمله سوالیا دی سوالیا کې ما درته وایي چې سم او any دواړه یوه معنا لري خو any کارول کیږي no I don't like یا I do not like چې ښه درته معلوم شي do not دا منفي شوه I do not like to study any books زه نه غواړم چې کتابونه مطالعه کړم یا کتابونه مطالعه کړم دا جمله منفي دی نو منفي کې موږ any کاروو صحیح دی سم نه کاروو نو خاص دومره پیر دی مرګلو یا دومره فرق دی چې سم په مثبته او any په نیگیټیو او انټراګیټیو سنټنس کې کارول کیږي خو فرق نه کوي که دغه کاونټیبل ناون وي او که انکاونټیبل ناون وي مطلب دا زه تاته وایم do you want to buy any sugar for you at home آیا غواړې ځینې بوره د کور دی no I don't like to buy any sugar نو sugar نان کاونټ ناون دی ته ورته any کارولی شي I want some sugar please زه I want some sugar یعنې ځینې بوره غواړم لکه موږ تاسې لږه بوره مې پکار دی که نه نو دې دپاره تاسې دغسې کارولی شئ ښه نو دغه مرګلو موږ دې باندې خبرې کړې دي نو دې ته زه بیا هم ډېرو جزیاتو ته نه داخلېږم یو بل مفهوم ته ځم چې هغه چې دی هغه ډېر موضوعات دي چې ښه هغه د مینې سره په تناقض کې دی ښه لیټل صحیح شو لیټل یا a little دغه ای چې کله ترې مخکې راشي دا مرګلو څه معنا لیټل معنا کم موږ تاسو وایو چې کم یا لږ صحیح شو لږ خو فرق یې څه دی د دغو دوو فرق څه دی څه لپاره اول خو به دا ووایم چې مرګلو لیټل a little د کم یا لږ په معنا راځي خو دغه د نه شمېرېدونکو نومونو دپاره کارول کیږي نان کاونټ ناون یعنې نه شمېرېږي نه شمېرېږي څه شی sugar water لکه مخکې مو چې زیات دپاره مچ ورته کارولو د کم دپاره لیټل یا a little کاروو ښه څه معنا دا معنا مرګلو چې دا کم دی خو کفایت نه کوي دومره کم دی چې کفایت نه کوي او دا معنا چې کم دی خو کفایت کوي صحیح شو کم دی همدومره فرق دی مثلا یو شی دومره کم وي چې کفایت نه کوي نو تاسې لیټل ورته ویلی شئ
چې نه شمېرېدونکی اسم دومره کم وي چې کفایت نه کوي تاسې لیټل، او چې کله کم وي خو بیا هم گزاره کیږي کفایت کوي تاسې الیټل. مثلا زه ډېر تږی یم، صحیح دی، ډېر تږی یم، بیخي ډېر تږی یم، ما سره یو کوچنی مقدار اوبه شته یا یو پیاله وړه پیاله کې اوبه شته، ځکه چې اوبه لرې ځکه I have، یا مثلا یا 15 کسان دي 10 کسان دي، د 10 کسان ډېر تږي دي او ما سره تقریبا یو ګیلاس کې اوبه شته، دوی بیخي 10 کسان دي او سخت تږي دي، دوی وایي چې اوبه لرې، زه ورته وایم چې I have little water، little water، زه کمې اوبه لرم، یعنې اوبه خو شته لږې دي خو دومره لږې دي چې کفایت هم نه کوي، یعنې 10 تږو کسانو ته کفایت نه کوي. خو که همدا اوبه راسره وي، همدا اوبه او هلته مثلا 2 نفره وي او ښه تږي وي، هغه ووایي د 2 نفره ووایي چې do you have water، اوبه لرې، زه ورته وایم چې yes I have a little water، زه لږ اوبه لرم، یعنې اوبه لږې خو کفایت کوي، یعنې 2 نفر ته کفایت کوي. که 10 نفره نه پوښتنه وکړي هغو ته لیټل وایم، که 2 نفره نه پوښتنه وکړي هغو ته چې a little، یعنې اوبه کمې دي خو تاسو 2 ته کفایت کوي، اوبه دومره کمې دي چې 10 ته کفایت نه کوي، همدومره توپیر دی مرګلو. Some of my friends went to my swimming pool yesterday. میلاد برادر دغه باندې لږ شاته خبرې کوم د تا چې کومه جمله لیکلې ده. ښه نو مرګلو خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وای. مثلا یو کاس دی ډېر درسونه وایي. ښه اول خو دا ولیکمه I have little مثال که ولیکمه I have little water. I have little water. I have a little water. نو تاسې دواړه ویلی شئ. خدای به مرګو چې ګان ته وایم چې فرق شوي وای. I have little water. زه کمې اوبه لرم، اوبه لږې راسره دي، مطلب دا چې دومره لږې دي چې کفایت نه کوي. او I have a little water. زه اوبه لږې لرم خو کفایت کوي. پوه شوې؟ زه مثلا ووایم I have little sugar in my cup. I have little sugar in my cup. په پیاله کې مې کمه بوره ده، یعنې دومره بوره چې کفایت نه کوي ماته، یعنې ما بوره ډېره خوښېږي. خو که هغه بوره یو بل کس ته واچوي چې هغې ته بوره خوند نه ورکوي، هغه وایي I have مثال یا همدومره کفایت کوي، هغه وایي چې I have a little sugar، یعنې زه دغه بوره ماته کفایت کوي، یعنې بوره لږه ده خو دومره هم لږه نه ده چې کفایت ونه کړي، یعنې کفایت کوي. I have a little sugar. مثلا یا په بل عبارت یو بوره ده یا یو اوبه دي، یو لوی سړی چې تږی دی هغې ته هغه ورکړي وایي چې I have little water. خو که یو کوچني ماشوم ته ورکړي که هغه لږ هم وي، هغه چون دومره هغه نه لري ظرفیت یا دومره خېټه په اصطلاح غاټه نه وي، I have a little water. په دې اساس خدای دې وکړي پوه شوي وای. I have a little money. بلکل میلاد برادر I have a little money دا په دې معنی چې پیسې لرمه، یعنې لږې دي خو بیا ژوند کې چلېږي. څوک درته وایي چې do you have money، ته ورته وایي چې yes I have a little money، یعنې it's okay yeah I have a little money، یعنې لږې یعنې دومره پیسې لرمه، پیسې کمې دي د ډېر مثلا د داسې مستې زندګۍ تېرولو نه دي، خو بیا هم دومره چې هغه ګزارې یا متوسط ژوند دپاره کفایت کوي، نو ته ویلی شي I have a little money. که چېرته ووایې مثلا یو سړی دی مریض دی او علاج دپاره نورو هېوادونو ته ځي او تا ته وایي چې آیا ته پیسې لرې، پیسې در سره شته، نو هغه ورته وایي چې I have little money، یعنې پیسې لرمه خو دومره پیسې لرمه چې little money دا معنی چې کفایت نه کوي. I have یعنې پیسې خو لرمه، I have little money دا معنی چې لږې پیسې لرم خو دغه لږې پیسې د دغه عمل لپاره کار نه کوي. I have little money to go to India for my treatment. زه یعنې کمې پیسې لرم د دې دپاره چې انډیا ته د خپل علاج دپاره لاړ شم، یعنې دغه پیسې د هغه مریضۍ د علاج دپاره کفایت نه کوي. نو I have a little money. یا که مثلا ته انډیا ته روان وي او څوک درته وایي چې پیسې لرې، ته ته چې yes I have a little money، پیسې کمې خو دا پیسې د دغه دپاره کفایت کوي، نو بیا به وراچوې. په همدومره توپیر سره نور هېڅ فرق نه لري مرګلو. الله دې وکړي چې په دې پوه شئ. مخکې زما مرګلو ښه اوس دغه ښه اوس مرګلو دا به کومه دلته یو بیت لیکمه همدغه مثلا که زه دغه په ځای
کوي دا مثلا few a few. اوس دا مثلا مخکې لیټل few a few وایو a few کم ته وایي لږ کم خو هغه مو دغه ځای کې مونږ چې نان کاونټ ناون مخکې a little د نان کاونټ ناون اوس few a few د کاونټ ناون دپاره نوره د شمېرېدونکي دپاره بیا few a few تاسې کارولی شئ نور دواړه د لږ یا کم په معنا سره راځي few هغه لیټل لکه لیټل چې راتلو همداسې few هم ده چې کفایت نه کوي a little یا few دواړه کفایت کوي لږ دي خو کفایت کوي نو په دې اساس خو دا شمېرېدونکو دپاره نو کاونټ ناون چې وي طبعا دلته به پلورل حالت راځي یعنی سینګولر به نه راځي ځکه چې نان کاونټ پلورل حالت لري نه نو دا به کاونټ خې لري نو په دې اساس I have a few friends. زه یو یعنی لږ ملګري لرم خو دا ملګري دومره لږ نه دي چې کفایت ونه کړي ملګري مې لږ دي خو کفایت کوي وای په ډېرو څه کوي بلا دې واخلم ملګری یو ساعته خو نه دي ساعته نو موږ چې وایي I have a few friends دا په دې معنا چې لږ ملګري لرم خو دومره لږ هم نه دي چې کفایت ونه کړي ملګري کفایت کوي مثلا ما ته څوک وایي چې Do you have any students شاګردان لرې زه ته چې Yes I have a few students ځینې یعنی لږ شاګردان لرم I have a few students یو څه شاګردان لرم دا په دې معنا چې دا شاګردان ما ته کفایت کوي زه پې څه کوم بس همدومره چې دي د هغه ما کفایت کوي I have a few students مطلب دا چې شاګردان مې دومره دي چې کفایت کوي ښه نو په دې اساس او دا وایي مرګلي چې I have دا ایوه سره ونه کې دا few friends دا معنی چې مرګري مې دومره لږ دي چې کفایت نه کوي قطعا یعنی دا کفایت نه کوي نو دا د هرې زاویې نه مرګلو فرق کوي زه د هرې زاویې نه په دا معنی چې یو مرګلی هم څلور مرګلي لري بل مرګلی هم څلور مرګلي لري یو نه چې پوښتنه وکړي مرګلي لري هغه ته چې I have a few friends بل وایي I have few friends یو وایي همدا څلورو کې وایي چې مرګلي مې دومره دي چې مثلا ما ته کفایت کوي بل وایي چې مرګلي مې دومره چې کفایت نه کوي نو د زاویې نه فرق کوي چې د سړي زاویه یعنی برداشت څنګه د مرګلو سره همدا ورته کفایت کوي په همدې باندې قناعت کوي او که نه په همدې باندې قناعت نه کوي ځینې خلک مرګلو دا مې په دې خاطر وویل چې ځینې خلک د زړه نه غني نه وي وږي وي د زړه نه وږي وي هغه په میلیونو ډالر لري په میلیونو ډالر لري هغې ته وایي چې پیسې شته ولا لږې شته دومره شته چې د ژوند ګزاره پکېږي نو وایي چې I have a little money نه وایي I have little money یا a little money دغسې هغه ځکه د زړه نه غني نه دي I have little money زه لکه little یعنی کفایت نه کوي بیا هم شکایت کوي ځینو خلکو سره پیسې ډېرې کمې دي د هغه په نسبت خو چې ورته ووایي چې پیسې شته دا چې I have a little money یعنی مطلب دا پیسې دومره لرم چې ژوند ته یعنی کفایت کوي نو مطلب د هغه زړه نه غني نو ما وویل چې زاویې برداشت د شخص پر اساس د هغه د برداشت پر اساس د هغه د زه یا وایي کافي وایي نو په دې اساس دا ډېر اساسي موضوعات مرګلو اوس دې نشاط مهم ټکي د هغې باندې به موږ ډېرې خبرې کوو انشاءالله العزیز ښه هغه څه شی دی اوس به راځم هغې ته خدای دې وکړي مرګلو چې په دغو مهمو ټکو تاسو شي یو نمبرز دغه ما چې تاسو وایئ چې دا د ټول پوینټ یې راته ووایي دغه نمبرز د بیخي ونه وي زه به نمبرز مرګلو 1 2 3 4 دا ټوله نمبرې دي صحیح شو زه I have $600 مثلا کنه I have $600 زه مثلا زه وایم چې زه دومره ډالر لرم څه شو اکثر ډالر لرم یا I have 600 Afghanis یا she has 2 sons یا که د 2 داسې واچوم she has 2 sons هغه 2 اولادونه لري نو د 1 2 600 دا ټول numbers دي چې دا quantifiers کې راځي دا adjectives دي یعنې صفتونه په صفتونو کې راځي تاسو دې سره بلد یې مشکل نشته اوس مرګلو بل مهم ټک ته ځم هغه چې شی دی چې هغه ډېر په انګلیسي کې کول کېږي هغه او پیچیده هم دی هغه چې شی دی off اصلي موضوع دی دا دی موږ په quantifiers کې اوس د off درته ښیم چې دغه off مرګلو ډېر اساسي رول لري
ډیر اساسي رول لري. زه به اوس د همدو شیانو سره چې د اوس مې درته ټول وویلې چې سم any مثلا یا نو یا much many یا a lot of یا more یا most یا مثلا دغه few little د دغو یا 1 2 3 4 5 دا مې درته ووی یا مثلا majority minority دغسې نور موالین شیان موږ کوو. اوس به درته اف پکې ښیمه چې اف څنګه اساسي رول لري او چیرته کارول کیږي څه دپاره کارول کیږي. مرګلو اوس تاسې کولی شئ چې دلته quantifiers واچوئ. quantifiers تاسې په quantifiers پوه شوئ چې quantifiers څه شی ښیي موږ ته؟ quantity د یو شي ښیي یا numbers یا 1 2 3 ښیي. نو quantifiers دا معنی چې much many more some many 1 2 3 4 5 a few a little few مثلا more most دغه ټول quantifiers کې تاسې واچوئ. صحیح شو؟ دغه دي. او دلته به بیا واچوئ of. صحیح شو؟ دلته مو واچولو of. دلته مرګلو تاسې کولی شئ چې ناون واچوئ. صحیح شو؟ تاسې کولی شئ چې دغه ناون نه مخکې دغه دم دغه definite article دم واچوئ. صحیح شو؟ د ناون نو دا ناون کیدای شي چې دا هم count ناون وي یا شمیرېدونکی وي په هغه صورت کې چې دلته د quantifiers د شمیرېدونکو نومونه وي، یا دا کیدای شي چې نان کاونټ وي یا نه شمیرېدونکی نوم وي په هغه صورت کې چې دغه quantifiers مثلا لکه مچ وي د نه شمیرېدونکو لپاره یا لیټل وي چې د نه شمیرېدونکو لپاره، نو دغه ناون به واچوئ. دغه کې مثلا دا ناون تاسې کولی شئ که کاونټ ناون وي دا به تاسې پلورل کوئ، او که مثلا نان کاونټ وي هغه خو پلورل لري نه، نو طبعا سینګولر به وي. خیر دی اوس پرې پوهېږئ، اوس مشکل نشته. دا خو ما یو هغه غوندې درته ولیکله قاعده، اوس پرې پوهېږئ. مثلا زه وایم صحیح شو، زه وایم سم، مثلا سم وایم سم دلته اوس به اف وایم سم اف د. اوس د سم د څه شي لپاره سمیږي؟ ما دلته چې سم هم د کاونټ ناونز هم د نان کاونټ ناون لپاره، نو زه ویلی شم سم اف د سټوډنټس، ځکه دا پلورل به که کاونټ ناون وي پلورل سم اف د سټوډنټس. دا څه معنا؟ سم اف د سټوډنټس ځینې له شاګردانو څخه. څه معنا؟ سم اف د سټوډنټس ځینې له شاګردانو څخه. Some of the students are intelligent. ځینې د شاګردانو څخه هوښیار دي. Some of the students are intelligent. Some of the students can speak perfect English. ځینې شاګردانو نه مثلا ښې خبرې کولی شي. Some of the students are not trying their best. Some of the students cannot speak English. Some of the students know a lot about English grammar. مثلا some of the teachers are intelligent. Some of the people are educated. مثال تاسې some of the Afghans are intelligent. نو مثلا تاسې کولی شئ نو some of دا دلته ناون، یا مثلا دا خو some خو د نه شمېرېدونکو دپاره هم کېږي. some of the sugar, some of the water. some of the water is ځکه چې دا singular دی که نه. some of the water is dirty. some of the water is unclean. Some of the water is from Mecca. Some of the water is مثلا تاسې کولی شئ چې هر رقم ته شی وي. some of the water is hot. some of the water is cold. نو تاسې مثلا د داسو مواردو دپاره مثلا دغه ډېر ښه مثلا some of the water. نو مثلا برعکس تاسې کولی شئ واچوئ مثلا څه درته little یا numbers درته واچوم. مثلا two of the students. two of the students are absent. two of the students are absent. یعنی دوه د شاګردانو څخه. two of the students دوه نفر د شاګردانو نه غیر حاضر دي. نو موږ وایو two of the students are absent. some of the players are very lucky. Shiraz brother, some player is count noun or countable noun, so you should change it to plural. some of the players
ځینې د لوبغاړو څخه are very lucky. اوس ما درته وویل چې هیڅ جمله بغیر د ورب نشي راتلی. some of the player very lucky دی کې بیخي ورب شته نه. نو کله چې په جملې کې ورب نه وي که هر څومره اوږده شي هغه جمله نه دی. نو مطلب د ورب واچوه. some of the players ځینې د لوبغاړو څخه player جمع ته بدله که some of the players یعنی ځینې له لوبغاړو څخه لوبغاړي مثلا 20 نفر د ځینې د یغونه مثلا چې لاس یا 15 یا 3 یا 4 یا 2 some of the players ځینې د لوبغاړو نه are very lucky یعنی ډېر بختور دي. نو په دې some of the players are very lucky. some of the players are very smart. some of the Afghans are educated. ستا ارمان صاحب some of the Afghans وګوره جمع دی. some of the Afghans ځینې له افغانانو څخه are educated because you should use plural form. some of the Afghans are educated ځکه چې یو افغان خو نه دی one خو نه دی ویلی کنه چې یو one of the Afghans is educated یو د افغانانو نه خو some دا معنی چې یو نه ډیر دي ځینې کنه چې جنو کې ډیر راځي. نو some of the Afghans are educated ډیره ښکلې جمله ماشاءالله. بس که چېرته هغه نه کېږي د اسم اول غټ که اخر کې یو فول سټاپ واچوه دغه اس آر ته چینج که بهترینه جمله ماشاءالله. ښه شیراز صاحب نو پرابلم مشکل نشته ګرانه. ښه نو په دې اساس باندې two of the students ګوره دغه ورب چې دی دغه ورب دغته ګورئ چې د quantifiers د څه شي quantifiers دی دا د جمع نه دلالت کوي که څه شی که زه وایم two of the students دغه ګوره په دې اساس بدل نه کوي چې تاسو وایئ چې د students plural دی نو دا به plural وي نه دغ سره تعلق نه لري. دغه ورب چې دی دغه ورب همیشه د دغ سره تعلق لري د دغ سره. د quantifiers ته ګورئ مثلا که زه داسې کمه some of the students are absent ځینې شاګردان بیا د some په اساس د جمع خوري. که زه دغه کمه داسې کمه one single شو one of the students یو د دغو شاګردانو څخه بیا خو ار نه کېږي one چې شی دی سینګل د سینګل سره څه شی راځي is نو تاسې به څه شی لیکئ is دغسې one of the students is absent. څه معنا یو د شاګردانو څخه شاګردان خو ډیر دي خو یو د دو شاګردانو څخه is absent غیر حاضر دی. موږ پښتو کې داسې وایو یو د شاګردانو څخه غیر حاضر دی داسې نه وایو چې یو د شاګردانو څخه غیر حاضر دی د دی د ار نه وایو. one of the students یو د دو شاګردانو مثلا شاګردان د 20 نفر دي صحیح دی students 20 دي خو one of the students یعنی یو د دغو 20 نه one of the students یعنی one of the 20 students is one of the students is absent. او که زه ووایم 19 چې څه مثلا 19 of the students are بیا به د are ته بدلوم are مثلا absent په ځای د present مثلا ټول 20 نفر دي 19 of the students are present one of the students is absent. نو مرګو دغه ټکي تاسو ډېر فکر کوئ چې تاسو دغه هغه ورب چې کغه کوئ استفاده کوئ تاسو به د quantifier په اساس استفاده کوئ نه د noun په اساس. some of the players are very smart. Excellent brother. some of the people are not willing to work but just eat. Excellent Milad Afghan said. This is a very good sentence. Excellent. Dercha. Some of the people are not willing to work. It means that not all of the people, but some of the people. Dercha. Some of the people mana ځینې له خلکو څخه not willing to work یعنی کار نه خوښیږي دوی داسې مثلا په دې خوښ نه دي چې کار وکړي خاص خوراک وکړي زبردست. او مثلا مرګلو نو د اف تاسې د هغې دپاره مثلا زه ووایم some of my friends I love some of my students. مثلا I love some of my students.
دا معنا چې I don't love all of my students but I love some of my students. یا مثلا ته ویل شي all ټولو ته وایي I love all of my students. I love all of my students. زه د ټولو شاګردانو سره مینه لرم. I love some of my students. I love some of my students mean that I don't love all of them, but I love some of them. Some of them means some of my students. مثلا I have 6 brothers. Some of them are younger and some of them are elder than me. Some of my brothers are younger and some of my brothers are elder than me. یا then I am. نو تاسو کوئ شئ په دې اساس باندې دغسې چینج کړئ. 2 of the students are absent, 1 of the students. نو په دې اساس مرګلو تاسو کوئ شئ ښکلې ښکلې جملې دا ډېر کارول کیږي. All of the students مثلا یا په بلې به none of the students, none of them, none of the students, yeah, none of them is absent. None of the students, none of the students is absent. Is the شاگردانو نه غیر حاضر نه دی. None of the students. No, none mana it's no one is absent. None of the students da mana no one. No student is absent. No one is absent. Ya miyo no one is no one is absent. Lamb. No one is absent. Ya none of the students is absent. No tasi no none of all of them, none of some of them, any of them. Masalan that's it. Yeah, any. Do you like any of your teachers? آیا د تا استادانو نه کوم یو خوښیږي؟ مثلا do you like any of your teachers? Yes, I like all of my teachers. Yeah, yes, I like some of my teachers. No, I don't like any of my teachers. I hate all of them. وګورئ مرګلو دغه ډېر یعنی کارونه لري. ځکه do you like any of your teachers؟ ځکه چې negative interrogative sentence کې any کاروي. Do you like any of your teachers? No, I don't like any of my teachers. I hate all of them. Yes, I like all of my teachers. All of them are intelligent. All of them are smart. I should respect all of my teachers because they are all of my teachers. Yeah, all of them are my teachers. Any of the students should respect any of their teachers. Any of their teachers should be smart in order to teach any of their students correctly. نو په دې اساس باندې مرګلو د ډېر کارونه لري. I have 16 students. 2 of them were absent today. 14 of my students were present today. One of my students was sick. I told one of my students to go home and rest or in relax because one of my students was sick. نو مرګلو په دې اساس ډېرې ښکلې خبرې روانېږي دا تاسې کولی شئ. مثلا we have 16 candidates for the upcoming presidential election. 6 of the candidates are very smart. مثال خبره کوم. So نو تاسې کوئ 6 of the candidates. مثلا شپږ د کاندیدانو نه نو هغه ډېر د 6 of the candidates داسې دي. مثلا تاسې کوئ شئ چې ووایئ چې 12 of the candidates دغسې. نو تاسې مثلا د دې لپاره ده مرګلو some of any of none of some of my teachers, some of them, some of my brothers, son of his sons, son of his daughters, none of his teachers. نو تاسې کوئ شئ په one of his teachers, none of his teachers, 2 of his teachers. مثلا د دې لپاره تاسې کوئ شئ چې
رقم ته خپلې خبرې وکړئ of. یو بل مثلا most of the teachers don't know pronunciation. مثال دلته most څه معنا لري؟ most دلته د اکثریت په معنا راځي مرګلو. اکثریت څه معنا؟ اکثریت دا معنا چې د نیم نه زیات. مثلا که ټول استاد مثلا دا معنا د 50% نه زیات. 50 جمع 1% دا معنا. Most of the teachers don't know pronunciation rules. Yeah, don't know anything about pronunciation. No مطلب دا چې most of the teachers دا معنا چې majority of the teachers اکثریت معنا اکثر استادان مطلب دا چې اکثر دا معنا چې د نیم نه زیات اکثر دا معنا چې د نیم نه زیات استادان don't know anything about English pronunciation. So دا غسی most of the teachers یا many of the teachers most of the teachers نو تاسو کوئ چې most of the teachers do not know anything about English pronunciation rules. نو تاسو کوئ چې most of the teachers دا معنا اکثریت د نیم نه زیات. نو تاسو most of هم کاروئ چې مرګرو یو بل کلمه ده دی majority معنا اکثریت. څه معنا؟ اکثریت. majority of Afghans are Pashtun. Majority of Afghans are Pashtun. The اکثریت افغانان پښتانه دي یا majority of Afghans are مسلمانان دي. نو تاسو کوئ چې وایئ چې majority of Afghans are Muslim یا majority of Afghans are Pashtun. نو تاسو کوئ چې دلته مثلا minority د زید کې د minority دا معنی اقلیت. minority of Afghans are educated. یعنی اقلیت د افغانانو تعلیم یافته دي. یعنی تاسو ویل چې minority of them are educated. majority of them are uneducated. minority of Afghans are educated. نو تاسو minority of them are educated. Most of them are uneducated, or majority of Afghans are uneducated. Minority of them are educated. No minority اقلیت وایي. اقلیت دا معنا چې د اکثریت زید ویني 50% نیم کم. مثلا که چېرته 100 نفر په 100 کې دا شپېته شي دا اکثریت دی او د 40 اقلیت دی. نو که 100 کې دا 60% people are educated, so majority of the people are educated. 40% are uneducated, so we can say minority of them are uneducated, because this is the 60% is majority and 40% is minority. So majority means most of them and minority means less of them. So that's why you can use for majority of the Afghans are uneducated and minority of them are educated. So مرګلو دغه د پاره د انګلیسي ډېر اساسي لري. خدای دې وکړي چې په دې باندې تاسو پوه شئ. وایي ښه مرګلو راواچوئ څو مثالونه چې زه پوه شم چې تاسو څنګه برداشت څنګه دی. وبخښئ زه تختې شاته وم به یو څو تاسو لکه مثالونه لیکئ. ما ویل چې څنګه ښه یو ساعت نه خبره وختې دی. نو مرګلو په دې اساس باندې ما اساسي هدف دا و چې تاسو ته د آف په طریقې باندې تاسو پوه کړم چې د آف چیرته کارول کیږي او دا ډېر اساسي رول لري. most of them, some of them, any of them, none of them, مثلا 2 of them, 3 of them, little of them, much of them, many of them, yeah, few of them, مثلا minority of them, majority of them, minority of the, مثلا much of the sugar, much of the water, many of the students, many of the teachers, مثلا a lot of teachers, yeah, a lot of students, مثلا دا غسه یا most of the students. نو تاسو کوئ چې په دې اساس باندې خبرې وکړئ. مثلا most of my brothers
most of my brothers are educated. صحیح شو؟ یعنی مطلب دا چې اکثر زما ورونه تحصیل کرده یا تعلیم یافته دي. دا معنی most of my brothers are educated یا two of my brothers are educated, some of my brothers are educated, none of my brothers is educated یا none of my brothers are educated, none of my brothers is educated. is چې راشي خبوي نو تاسو ویل شو one of my brothers is educated یا مثلا په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې جملې جوړې کړئ او دغه په مختلفو جملونو کې دغه quantifiers د اپ سره وکاروئ. دا ډېر اساسي رول لري او ډېر مهم دی. نو دغه په انګلیسي کنورسیشن کې مرګلو ډېر اساسي رول لري. د دې کارونو باندې خدای وکړي چې تاسو پوه شوي وئ. نور وخت د وخت نه تیر دی. واقعیت چې اخري 1 ساعت او 10 دقیقو فکر کوم چې موږ رسېدلي یو. اخري یو څو دقیقې به زه تاسو سره پاتې شم. که څه پوښتنه لرئ مرګلو تاسو کولی شئ. اخر کې یو څو مختصرو خبرو ته مرګلو که څه پوښتنه لرئ او د آینده دپاره کومه برنامه لرئ نو زه خدمت کې یم چې په هغې برنامه باندې خبرې وکړو. ښه یا کومه داسې موضوع لرئ چې آینده کې باید پې خبرې وشي. some of my group friends درېږه دا جمله زه وګورم. some of my group friends are not send the voice messages in WhatsApp group. Some of my group friends are not sending the voice messages in WhatsApp group. Excellent, Rohani said. Some of my group friends are not sending. ځکه د present continuous tense د are چې راوستو د to be وربونه is am are was verb been being. دا to be وربونه د چې راوسته ملګری بالکل واجب دی په تا باندې چې ته د ورب سره انجي استعمال کې او که استعمال دی نه کړه د ورب سره انجي په اکشن کې دا غلط دی. نو most of my friends are not sending. most of my friends send که د آر تی لري کې بیا send کوای شي یا some of my friends send. خو که چېرته آر دی واچولو is am are په present continuous tense کې چې راغله ورب راغلو اتمن انجي در نخوري مرګلیا. most of our country people are Muslim. Excellent. most of our countrymen are Muslim. most of Afghans are present Muslim. نو په دې اساس باندې مرګلو minority of, majority of, some of, none of, many of them یا some of them, two of them, three of them. نو quantifiers چې کله دې سره of بیا راشي بیا شاته noun کارول کېږي. ما درته وویل چې تاسې کولی شئ چې ووایئ چې little of sugar is dirty. نو تاسې کولی شئ little of sugar is dirty ځکه چې little د non count noun دپاره استعمال کېږي. sugar non count noun دی بیا هغه singular verb هغې سره کارول کېږي. نو په دې اساس باندې ډېر اړین دي چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې quantifiers کله count noun دپاره او کله non count noun دپاره کارول کېږي او دې سره of چې دی ډېر اساسي لوی minority of, majority of, some of them یا some of, most of my brothers are intelligent. some of my teachers have no idea about English language pronunciation. نو تاسې some of them, most of them, none of them, any of them. مثلا little په non count nouns کې little of them یا په زیات په معنا باندې much of them یا much of the sugar. نو تاسې کولی شئ دغه شیان وکاروئ. ما مخکې توپیرونه هم ځینې مشخص درته وویلې چې هغه ډېر اړین دي چې هغې توپیرونو باندې پوه شئ او په کارونه په طرز او طریقې باندې پوه شئ. نو دا ډېر اساسي خبرې وې مرګلو. بیا هم که تاسې اخر کې وایم چې که ځینې موارد لرئ ځانګړي چې هغې باندې خبرې وشي زه مو خدمت کې یم. مطرفال صاحب سلامونو ته دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا چې موږ د برنامې په اخري شیبو کې او سلګیو کې یو تا سلام راغلو. خیر هغه خبره وای جنسینګ وای څه وای هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ. خیر د اخر د برنامې کې موږ در حالې کې چې اخري سلګیو کې یو اطرافه صاحب معزز اوسي عزتمن اوسي خوشحال اوسي. واقعیت چې موږ هم خفه شوي یو بس د وطن بدبختۍ او دغسې مشکلات شته چې لري یو الله عزتمن لره. نو مرګلو تاسې ځینو مرګلو داسې ځینې مطالب رالیږلي دي. تاسو نه مې بیا غوښتنه دی که ځینې ځانګړي موارد او مطالب چې باید هغې باندې د ګرامر د انګلیسي اړخه باید خبرې وشي تاسې غوښتنه کوی شئ چې ځینې ځانګړي در حال کې چې انګلیسي ګرامر کې موږ چې پر یخي نه دي موږ مکمل انګلیسي ګرامر موارد په جزئیات واضح او تشریحي که تاسو مخکې ته چې داسې څه درتله لازمه ګڼله چې باید داسې وضاحت ورکړل شي. زه مو خدمت انشاءالله نن
دغه چې وو Quantifiers یا دا اصلا په خپل ذات دي دا ډېره ښه موضوع او ډېره انګلیسي تکلم او د انګلیسي ګرامر کې مهم څه لري. تاسو مې وضع کړه مننه طرفه صاحب. نو په دې اساس باندې مرګلو تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې تر شوي درسونه تکراروئ او انګلیسي هره ژبه په تکلم په خبرو باندې تقویه کیږي. نو غوښتنه مې دا ده چې تاسو خبرې وکړئ. ځینې مرګلي داسې وایي چې موږ سره څوک شته نه چې خبرې ورسره وکړو. نو په دې اساس تاسې کولی شئ چې عینې ته هندارې ته هغې ته خبرې وکړئ، د خپل ځان وګورئ. دې سره مو جرات هم زیاتېږي. دې ترڅنګ مننه غلام سرور صاحب، خوشحال اوسئ. او ښه ستارمن صاحب وبخئ، تاسو خو اخري هغه کې تاسو یو موضوع را یاده شوه چې تاسو د سیکنډ او تھرډ فرم اف ورب په باره کې خبرې کړې وې چې ویلي و البته پوښتنه چې که دا واضح شي واده مې کړې وه، خو ښه وه چې اخر کې دې یادونه وکړه. مرګليه دومره به ووایم چې سیکنډ فورم اف ورب یا تھرډ فورم اف ورب دا دې کې ځینې ریګولر دي ځینې ایریګولر دي. ریګولر اسان دي ټوله ایډي خوري، مثلا واکډ ټاکډ مثلا ټول ایډي خوري. اخر کې چې کله دویم فرم ایډي وخوړو دریم ته بغیر د سوال او جواب ایډي ورکوه، دې کې شک نشته ټول ریګولر دي، دویم او دریم ایډي خوري. او دا چې ځینې ایریګولر دي یعنی غیر منظم دي، قاعده نه مني، هغه د قاعدې خلاف هغې زده کول داسې خاص قاعده نه لري متاسفانه. نو هغه به بیا میخانیک کوي او زده کوي مثلا سی سا سین سا دویم سین لکه گو وینډ ګان وګوره وینټ دویم دی، ګان دریم فرم دی، ورب دی، دا ایریګولر ورب دی. داسې خاص قاعده متاسفانه نشته چې زه درته وایم چې دا دغسې نو هغه لږ بیا ستونزې لري. مثلا خو ریګولر بالکل دویم دریم دواړه ایډي خوري، واچډ. نو دغه ایریګولر ځینې ستونزې لري. غوښتنه مې دا ده چې هغې باندې یو هغه وشي او بالکل. او تاسو د لغاتو غوښتنه وکړه. اوس حاضر کې خو دغه ټوله لغاتو چې سم any no much many more most مثلا a little few مثلا دا ځینې majority minority چې دې باندې مو خبرې وکړي most. نو په دغه موارد هم هغه خو انشاءالله تاسو غوښتنه او سپارښتنه معقوله ده، انشاءالله آینده کې به دغسې کوو. ښه او مرګلو او بله ځینې مرګلي انشاءالله بل ځینې مرګلي دغسې وایي چې استاد موږ سره یا څوک شته نه چې خبرې ما خو عیني یا د هندارې خبره وکړه. یو بل ښه شی چې تاسو سره کومک کوی شي هغه دغه تلیفون دی. تاسو یو موضوع یو ټاپک باندې خبرې وکړئ، نو ټاپک یو موضوع یو ټاپک انتخاب کوي، په هغې باندې بیا تاسې ریکارډ در چلان کوي، ریکارډ کې تاسې په هغې باندې خبرې کوئ بیا اخر کې چې ټوله خبرې مو وکړئ د خپل ریکارډ واپس ځان ته ریپلی چلان یې کوئ، هغې کې تاسې پاوز لکه دروئ، تاسو بیا ښه چورت ووایئ چې دا جمله ما ویلې دی دغه صحیح دی، آیا سینګولر ورب پلورل سره د پلورل ورب استعمال شوی دی که نه، مثلا که نه دی شوی، آیا ما دقیق ویلی دی که نه. که چېرته نه مو ویلي نو هغه تاسې تکرار کوئ، هغې باندې بیا یو کوشش وکړئ چې واقعیت دلته دا اشتباه دی، دا اشتباه باید اصلاح شي. زه خپله هم همداسې کوم. مثلا ځینې وخت کې له بده مرغه دلته ځینې ملګري در حالې که چې شته ما سره ځینې د قرآن کریم د ګردان دپاره چې باید دوی ما سره یعنی ونیسي، خو ځینې وخت معمولا چې بیا یا دوی زه شخصا نه غواړم دوی ته مزاحمت وکړم، یا ځینې وخت کې یعنی په هر صورت ځینې موارد وجود لري. نو په دې اساس زه خپله یو سپاره چې تکراروم مثلا بیا زه هغې دپاره ریکارډ شروع کوم، خپله یې ریکارډ کوم، هغه تلاوت کوم، شاته خپل ریکارډ په خپله اورم چې مثلا کومه یا ټوپونه موپونه مې نه وي پکې اچولي، زوار زیر نه وي پکې شوي، مثلا اخفاء ادغام اقلاب اظهار نه وي پکې شوي، در حالی کې چې چا تجوید کړی وي هغه خو دغه موارد نه پکې. په هر صورت ځینې وخت کې مشابهات د قرآن کریم د مشابهاتو پر اساس باندې کېږي چې ځکه ډېر مشابهات لري، حتی په صورت بقا کې دومره مشابهات مثلا په تصور کې په یاد یو سپاره بسپایت سره نو داسې لنډ شو زه طریقه کوم. اصلا مې غوښتنه دا ده چې تاسې یعنی مطلب دا ریکارډ ځان ته چلان کړئ، د هغې په اساس باندې تاسې مخ ته لاړ شئ، بیا خپل ریکارډ خپله تکرار کړئ، دا به ډېر مفید تمام شي. خو انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړئ، ډېرې کوشش وکړئ چې ډېرې خبرې وکړئ، متنونه وټکئ، په هغې باندې خبرې وکړئ. نو انشاءالله دې سره به تاسو انګلیسي تقویه شي او اطمینان در کوم چې تقویه کېږي. تاسو انګلیسي کې هغه مطالب ویلي دي چې دا ډېر چا په ډېرو مواردو کې نه دي ویلي، ډېرو کورسونو کې نه دي ویلي. نو زه اطمینان در کوم چې د کوم ګرامري موارد تر اوسه موږ تدریس کړي دي که په دې باندې عمل وشي او د عمل بڼه
عملي بڼه ورکړه شي، نو اطمینان در کوم چې تاسې انګلیسي بالکل زده دی او تاسې انګلیسي به لا تقویه شي. نو بیا هم د خبرو په باره کې زه بیا هم سپارښتنه مې دا ده چې تاسې خبرې وکړئ، ځان سره خبرې وکړئ، هندارې سره خبرې وکړئ، ریکارډ وکړئ، خپل ریکارډ مو بیا ریپلی کوئ، هغې ته غوږ نشئ، خپل اشتباهات مې اصلاح کوئ. بیا که کومې ستونزې وي نو زه خدمت کې یم. د دې ریکارډ کولو یو خوبي دا دی چې تاسې یو متن باندې خبرې کوئ، یا متن کې تاسې یو نوی لغات پیدا کېږي چې تاسې زده نه دی، طبعا تاسې به پوښتنه کوئ، سرچ به کوئ، یا په ګوګل کې یا په ډکشنریو کې یا د مرګلي نه یا مثلا په فیسبوک نورو کې چې دا لغات ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي، هغه لغات به تاسې زده کوئ یا به په جمله کې استعمالوئ. یو خو فایده دا شو چې تاسې نوی لغات زده شو، بله فایده به دا وي چې کوم لغات مو زده وي یا مو قوي کېږي، تقویه کېږي. او بل دا ده چې څومره خبرې کوي، سرعت د خبرو تاسې زیاتېږي، بیا به تاسې هېڅ چورت نه وایئ، تاسې به اتومات ټوله صحیح خبرې کوئ، خبرې به مو ټوله اتومات صحیح بالکل د ګرامر د اصولو مطابق د خولې نه خارجېږي. نو په دې اساس باندې غوښتنه مې دا ده چې دې باندې یعنې پراکټیس وشي. اول کې موږ هم چې کله انګلیسي د دویمې ژبې په صفت زده کوله ډېر اشتباهات مو کړه، خو ځینې وخت اشتباهات داسې وه چې حتی موږ به ډېر وخت نه پوهېدو چې دا یعنې غلط دی، موږ به په خپله اشتباه باندې یقیني وو چې دا صحیح دی، خو شاته ورو ورو چې کله به مخکې ووایي دا خو غلط و، دا داسې ځینې وخت بیا داسې حتی چې ډېرې خبرې مو وکړې داسې شو چې څنګه به موږ نه څنګه اشتباه د خولې نه وته چې څنګه به غلطي وکړه. مثلا وایي چې these is students these are students، اتومات به مو these وویله چې دې سره is نه راځي r راځي، اتومات یعنې هغه تجربه به مو دومره شوې وه چې څنګه اشتباه به مو ووته اتومات به مو اصلاح کړه، اشتباه به ووته اتومات اصلاح شوه. اخر داسې شوه چې هېڅکله these د از بیخي به موږ خوله کې نه جوړېدو دې سره از، ځکه چې دې سره دومره آر استفاده شو، داټ سره دومره از استفاده شو چې کله داټ آر به موږ ویلې دا به خوله کې نه جوړېده او موږ ته به اتومات دغه خولې ته به نه جوړېده، نو ته به نه به راتله. نو مطلب دا چې اشتباه دی بیا داسې وخت دومره دی دا اشتباه چې اصلاح شي او دومره د هغه صحیح طریقه راوشي چې اشتباه دی بیا خولې ته نه راځي. څنګه چې اوس وخت کې هغه صحیح جمله خولې ته نه راځي، بیا ډېر د پراکټیس له وجې به دومره شي چې اشتباه دی خولې ته نه راځي. او کله ته اشتباه وکړي دومره لویه پاتې درته لګي، که بل څه کوم اشتباه وکړي لارې نه پې معلومېږي چې و اشتباه، ځکه چې تا تجربې په اساس د تا د پراکټیس په اساس دغه ټوله ستونزې حل کېږي. نو په دې اساس غوښتنه مې دا دی ملګرو چې تاسې دغسې تکرار وکړئ. ښه، نو په دې اساس باندې چې تاسې دغه اشتباه تکرار نشي نو هغه وکئ، نو تاسې پراکټیس وکئ، انګلیسي باندې خبرې وکئ. ښه مرګلو، تاسو خو البته فکر کوم چې تاسې کومې ټاپې مستر ارمان صاحب رالیږلي دي چې دا څنګه، خو یو خبره به زه وکړم چې تاسې کوشش مه کوئ چې د پښتو یو متن یا عبارت په انګلیسي کې په عین شی باندې، ځکه ټاپې خو داسې وي چې په ټاپه بلې ژبې ته اړوي، په ټاپه په طرز په هغې سریقې په هغې اصول نه ویل کېږي، هغه به نثر ته بدلېږي، ځکه چې دا ټاپه د شعر لکه لنډی دی که نه، د شعر غوندې د شعر ادب په شکل کې کله چې یو شی شعر طبعا بلې ژبې ته بدلوي نو هغه په هغه الفاظ و کلماتو نه بدلېږي، د هغې مفهوم به بدلوي. نو طبعا یو سندره په اصطلاح یا یو ټپه یو شعر چې یو چاته په بله ژبه باندې هغه خوند او ذوق او شوق او هغه شی چې په دې کې نغښتی وي په خپله ژبه کې په بلې ژبې ترجمه کې هغه بل چاته ته دومره خوند نشي ورکوی، نو په دې اساس باندې دا به نثر کېږي، د نثر په اساس به هغه بدلېږي. نو غوښتنه مې دا ده چې تاسې اکثره شعر بدلوئ د یو ژبې نه بل، یا مثلا د غزل بدلوئ یا ټپه بدلوئ، نو هغه عین کلماتو باندې مڅ یو مفهوم واخلئ او مفهوم، خو هغه به داسې نه وي چې مثلا عین کلمات به وي. نو په دې اساس غوښتنه مې دا ده چې تاسو عین مطالب یعنې امکان هم نه لري او بدل هم نه کوي، یو مفهوم واخلئ مفهوم یې ورسوئ. مننه ملګرو، تر بعدي درس مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.